څو بچیان شهیدان شوي؟ درې، یو په تورغر کې شهیدان شوي، یو په کونړ کې. څو کاله د عمر دی بابا؟ بابا 90 کاله عمر، 3 بچي شهیدان، او دا د اسکریم ته چې تلی هم نشي او چې خبرې کوي ورسره راپورټ کېږي. الله دې اسانه کړي. بابا السلام علیکم. څنګه چل دی راوتی؟ جوړ تکړه صحت دې ښه دی؟ سکریم وخوره. سکریم وخورم؟ سکریم خرڅوې؟ خپله یې خورې؟ تا خو شونډې پېسرې کړي دي. خپله یې خورې؟ تږي شي خو اوبه نه وي. چې اوبه نه وي بیا سکریم خورې؟ څونه ګرځې د ورځې؟ شاوخوا ټول ګرځې. ته څنګه په دې عمر باندې راوتی؟ بچیان ګټې والا نه دي، څنګه کې؟ بچیان ګټې والا نشته؟ چیرې دي؟ مړه شوي اول د انقلاب شهیدان شوي دي، ادم خان سره. چا سره و؟ ادم خان سره. ته یې شهیدانو پلار یې؟ څو بچیان شهیدان شوي؟ درې، یو په تورغر کې شهیدان شوي، یو په کونړ کې. 2 تورغر کې او سپین غر کې. همدا 3 زامنو. وړوکی بیا شپږو کاله بعد خدای پاک خبر لري. اوس دې وړوکی یو زوی شته؟ دا د روسانو وخت کې شهیدان شوي وو؟ روسانو وخت کې شهیدان شوي وو؟ اول د انقلاب. ښه. قربانۍ چا ورکړې او مزې څوک کوي؟ دا د 3 شهیدانو پلار دی. واخلې ښه. څو کاله د عمر دی بابا؟ بابا ته خو ماشاءالله ډېر تکړه سړی یې. تا په عمر باندې خلق لار ناست دي که نه؟ هېڅ هم نشي کولی، ته بیا هم راوتی. څو کسه کور کې دي؟ څو؟ 6 کسه. سیاسري دي؟ ته ګټې وټې ته یې؟ ګټې والا نوی ځوانکی ګټې والا دی. خیر الله به اسانه کړي. داسې دی کاکا بابا چې دا امتحان زمانه ده نو ته خو بیا هم بختور سړی یې، بچي دي شهیدان دي، نو بیا خو به سفارش خو به درته کوي. خو ژوند دې تېر شي. څو کاله د عمر دی؟ 90 کاله عمر دی. 90 3 کم 100 کاله عمر دی. او دی هم همت کوي خپل او چاته لاس نه نیسي. همداسې دی که نه؟ دا معاف کوه. چې؟ دا معاف کوه نشته. دا څه د مرګ سره. مرګ دی. الله دې څوک چاته نه احتیاجي. سهار چې کور نه راوتلې ذهن کې د څه شی کور ته واخلم؟ بچه دغه ځای نه نیسم. الله وایي پیغمبر د خدای سره وویلې چې قیامت په کومه ورځ وي. وایي د دې علم نشته. چا ویلي 4 کاله باندې، چا ویلي نکه. هغې ویلي یو د مرګي پته ماته نشته، یو د سفر پته نشته. همدا ورته ښودلي ټول دی. او یو د قیامت او دومره مې یقین دی چې قیامت به جمعې په ورځ راځي. جمعې په ورځ به قیامت وي. ښه. خیر په هر صورت الله به اسانه کړي حاجي بابا. نو زه تا ته اوس څه کولی شم؟ ما باندې اسکریم خورې که نه؟ د ورځې څومره پاتې کېږي پکې؟ 120 پاتې کېږي. 120 روپۍ. ښه. دا خو دې خلاص کړي دي نو؟ نو ما ویل زه اوس شی لږ واخلم تا ختمې. ښه. کور کې څه شی نه وه؟ دا مثلا کور ساده وه، هغه تا ته معلوم نه دی کوم ځای کې. چې دا چې نه وه سهار چې راتلې چېرته ویلې چې شی راوړه کور ته؟ وړو مو نه وه زمونږ. ښه. وړو غوړي بل؟ وړو غوړي نه وه. ښه. دا به درته زه واخلم نن یې ویسه صحیح ده؟ کوم ځای کې واخلې دلته شته؟
چیرته شته راځه چې لاړ شو تللی شې دا به درته زه راته وکړم راځه همداسې صحیح دی بابا راځه چې ځو راځه نه 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 دا نه زه وړم ورته که نه په 90 کاله عمر او بیا یو انسان دغه حالاتو کې بابا کور دې چیرې دی 14 بلاک کې نو زه به تا نه ستا د کور ادرس هر څه واخلم انشاءالله کوشش به داسې وکړو چې هره میاشت تا ته د کور خرچ سودا درکړو صحیح ده 90 کاله عمر 3 بچي شهیدان او دا د اسکریم ته چې تلی هم نشي او چې خبرې کوي ورسره راپورټ کېږي الله دې اسانه کړي زه چې هغه خلک وینم چې ښه کروغ یې که نه یو باندې بل بهانه کوي بابا هغې خیرات جمع کوي هغه خلک یم چې ښه ځوان تکړه یې بیا هم خیراتونه جمع کوي هغه خلک یم که نه نو فکر کوم د ده نه ډېر څه زده کېږي د بابا نه که نه نو تاسو که داسې څوک چې بابا د دې شپږ فامیلو مسؤلیت په غاړه واخلي نو موږ به انشاءالله میاشت په میاشت راځو دته به د کور چې کوم ضرورت وي هغه به ورته اخلو که تاسو کې څوک راځي بسم الله کې بهترینه چانس دی او یو خو دا دی چې 3 شهیدانو پلار دی او دی به لږ د دې شي نه خلاص شي دا ګوره زه یې داسې اړولی نه شم هغه خپله چې روان دی په ملا یې لاسونه ایښي دي نو دا غټه خبر ده الله مو خوشحال لره بابا ته به لږ مواد او دا شیان واخلو چې یې غوښتي او بیا به نور انشاءالله لاسګاډي کې ورته واچو بابا به لاړ شي خپل کور ته او تاسو مونږ او تا ټول ته به دعا کوي صحیح ده بابا که نه الله دې آباد لره خیر وسي دغسې دا چل مې زده بابا او بابا زه ته دغه ځای پورې بوځه زه تا ووینم څنګه یې بیا دغلته ودرېږه دغه دوکان دی دغلته یې ودرېږه بس دغلته ودرېږه دا دلته پرېږده راځه نو راځه چې ونه غورځېږي بابا خو سودا دا شیان خو مې ورته واستل کور کې همدا شی نسته دي دا به ورته زه یو ځل ولېږم صحیح ده نو پاتې موضوع دا ده چې دا سړی باید په کور کښېني ځکه 100 کاله عمر یا څه کم دا ډېر شی دی که نه حتی خبرې هم نشي کولی عجز خو مجبوره دی راوبوځي نو داسې که څوک وي چې ده ته د میاشتې ما پوښتنه ترې وکړه 10,000 روپۍ مې بس کېږي ځکه 2,000 د کور کرا 8,000 افغانۍ د 6 نفره دي انشاءالله ګزاره کېږي هو کېږي خدا مهربانه دی بس زه به په کور کښېنم که ته غواړې بابا سپانسر کې نو وټساپ نمبر شته ما سره رابطه وکړي انشاءالله زه به رابطه سره جوړه کړم هره میاشت تاسو پوه شو بابا هم پوه شه او باور یم انشاءالله الله به اجر درکړي او وړم کېښودل